سلامونه نیکی هیلې تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست خدای دې وکړي روغ او جوړ او د ساعت په جامو کې پټ اوسئ. خوښه مې چې زه راځه سبزه یا د خو بیا اساسي درانه چوپړ کې حاضر یم. نن موضوع ډېره زیاته مهمه ده. تاسو چې په اروپا کې کوم لرې سفر دپاره ځئ موټر باید کنټرول شي د دې سفر دپاره. که په سړک کې ورته هر رقم مشکل یا په اوټوبان کې یا په موټروی کې یا په لویو لارو کې ورته هر رقم مشکل پیدا شلو دا د او پولیس راغله دا په المان کې یا په اروپا کې یا د نړۍ په هر ګوټ کې په لویو لارو باندې جرم شمیرل کیږي. هر کله چې لرې مزل کوئ ما یو څه وخت مخکې د جرمني څخه ایټالیې ته مزل وکړلو. دا تقریبا 1300 کیلومتره اوږد مزل و. د دې دپاره چې ته کله په موټر کې سفر کې دا موټر باید ته تخلیقي چک کې چې آیا دا زما موټر د دومره اوږد سفر کولو دپاره آماده دی او که آماده نه دی. که خدای ناخواسته داسې نه شي چې تاسو 200 300 یا 1000 کیلومتره لاړ شئ او په نیمه کې موټر تاسو ته ووایي چې د خدای په امان او تاسو اخوا نه بیا بیرته یا په ټرین کې راشئ یا په طیارې کې راشئ. نو د داسې خبرو د مخنیوي دپاره زه تاسو ته بعضې لارې چارې ښیم چې په المان کې د دغې موټر د کنټرول دپاره تاسو باید 50 شپېته بیا اتیا تر 100 روپو پورې ورکړئ مستري ته یا هماغه د ورکشاپ ته یا هر چې نوم چې ورته تاسو ورته ورکوئ هغه ته باید تاسو د 50 شپېتو نه تر 100 یورو پورې ورکړئ تر څو دا موټر تاسو ته کنټرول کړي چې آیا دا موټر د دومره اوږد سفر دپاره آماده دی که نه دی. زه نه تاسو په دې ویډیو کې مفته ښیم. راځئ یو موټر د لرې سفر دپاره څنګه کنټرولوو. راځئ زما سره. اول د ټولو نه مخکې د موټر دا دروازه چې تاسو وازه کړله دلته تاسو یو شی لرئ چې د مخکې د بانټ واس کوي د موټر. کله چې تاسو بانټ واس کړلو راځئ دلته او دلته یوه تکمه غوندې ده چې د ګوتې سره تکمه پاس ټیله کوئ تر څو تاسو د موټر دا مخکې بانټ جیګ کړئ. دغسې یو ځای شاید ستاسو موټر اتومات د بانټ بند شي که اتومات نه بندېږي نو دغسې دا دغه یې راوالی دلته په یو سوري کې دننه کوئ تر څو دا بانټ همداسې واز پاتې شي. د ټولو نه ډېر زیات مهمه خبره په موټر کې د دې د موبلانو کنټرول دی. که تاسو هر کله لرې مزل دپاره ځئ 1000 کیلومتره یا 900 کیلومتره یا 800 کیلومتره هر څومره چې تاسو لرې ځئ د هغې دپاره لومړنۍ خبره دا ده دا موبلین باید تاسو چک کړئ چې دا آیا د موټر د دومره اوږد موبلین د دومره اوږد سفر دپاره آماده دي که نه دي. دغسې یو سپین کاغذ به ځان سره راوالی او دلته چې تاسو ګورئ تاسو چې کله د موټر د مخکې انجن طرف ته راشئ یا سیستم طرف ته راشئ دغسې یو شی تاسو باید ولټوئ. شاید ستاسو په موټر کې دې ځای کې لګېدلی شاید دې ځای کې لګېدلی شاید دې ځای کې لګېدلی دا د موټر هغه موبلین ښه تاسو ته چې په دې موټر کې څومره موبلین دي. او د ټولو نه مهم باید تاسو دغسې یو سپین کاغذ ځان سره ولرئ چې تر څو تاسو پوه شئ چې موبلین په کوم ځای کې دي. زه دغه راخلمه دا کوم چې په دغې موبلینو اندازه ورباندې معلومیږي دا داسې راوباسمه دا یو دفعه زه داسې صحیح پاکومه. د دې نه مخکې ځکه موټر مې چلولی دی موټر خوځېدلی دی راخوځېدلی دی زه نشم کولی د دې نه معلوم کړم چې دا اندازه ماته صحیح ښایي که نه ښایي. بله خبره دا ده چې موټر ګرمي دا موبلین هېڅکله صحیح نه ښایي تاسو ته. موټر به پرېږدئ 10 دقیقې 20 دقیقې چې کله موټر هم ښه یخ شلو پس د هغې نه به دا اول دفعې کې به یې داسې پاک کړئ بېرته به یې په هماغه کوم ځای نه چې م راغستی دی په هماغه ځای کې به یې بېرته دننه کړئ چې دننه م کړلو یو 15 سکنډه یا 10 سکنډه یا 15 سکنډه که ډېر زیات وخت لرئ نو 20 سکنډه به دا داسې پرېږدئ بېرته به یې راوباسئ داسې ښه په ارام سره منظم. او تاسو چې دلته وګورئ یو 2 سوري دي ګوره دلته 2 سوري تاسو ته ښکاري یو دا دی او یو دلته بل دی چې هغه په موبلینو باندې پټ دی. دا وایي چې اعظمي حد دغومره دی او کم از کم باید دغومره اوسیږي تر د دویم اول خط پورې او که ډېر اوسیږي باید تر د دویم خط پورې واوسیږي. یعنې د دې موټر موبلین چې دي اوس دپاره صحیح دي د یو سفر دپاره چې نه ډېر زیات اوږد دي نه ډېر زیات لنډ دي آماده دي. او بله خبره دا ده چې دا موبلین کولی شي تاسو داسې راوالی په لاس باندې او داسې چک کړئ. که کله دا موبلین او داسې سلیخ لرودلو د دوه ګوتو په منځ کې پوه شئ چې دا موبلین نوي دي او که کله سلیخ یې نه لرودلو روام غوڅو لکه اوبو غوندې نه نښتل نو پوه شئ چې دا موبلین چې دي نور زاړه دي که اندازه یې هر څومره نورماله وه تاسو راړ شئ او د خپل موټر موبلین بدل کړئ. ښه موبلین زما د موټر صحیح دي سفر دپاره آماده دی د موبلینو د طرف نه نو زه هېڅ کوم مشکل نه لرم دا بېرته خپل ځای کې دننه کومه. بل چې تاسو راشئ دلته بیټرۍ ده
که کله تاسو سره کوم مشکل پیدا شلو د موټر بیټرۍ په دې ځای کې ده چې یو مثبت طرف لري او یو منفي طرف لري نو که خدای نخواسته کله بیټرۍ کې چارج خلاص شلو یا هر څه مشکل چې راپېښ شلو بیټرۍ دلته ده او دغلته چې تاسو ګورئ دا د شیشې اوبه دي دا کله چې تاسو موټر شیشه خیره نه وي نو دا د شیشې اوبه دي دا باید همیشه تاسو وګورئ دا هم دغسې اندازه لري ګورئ دا ما راویستلو په دې کې اوس شاوخوا دغومره د اوبه پاتې دي دا ټول دغومره اوږدوالی لري او په دې کې هم اوس دغومره اوبه پاتې دي نو یعنې زه باید په مناسب وخت کې په دې کې اوبه ور واچوم ښه خبره دا ده چې تاسو پکې هغه اوبه ور واچوئ چې کومې اوبه شامپو لري او که د شامپو اوبه نه لرئ کولی شئ په دې کې ساده اوبه هم ور واچوئ او دا چې دی د لیلیټر اوبه دغلته راځي دا هم باید تاسو همیشه کنټرول کوئ دغلته بل ډبی دی باید د دې سرپوښې باید راوباسئ او د دې باید تاسو اندازه معلومه کوئ وګورئ چې اوبه یې پوره دي که اوبه یې پوره نه دي ځکه د دې ځای نه اوبه بیا دلته راځي نو دا هم ډېر زیات مهم دی دغه د مخکې ځي عمومي کنټرول دی او هغه عمومي شکل دی نو دغه یو څو خبرې چې تاسو دې مخکې ځي باره کې زده کړلی بیرته بانټ بندو د موټر مخکې طرف هم کنټرول کړلو بل راځو د موټر د بل چې دی د ټایر کنټرول دی کله چې تاسو خدای نخواسته موټر چلوئ او ټکر وشي کوم چې د انشورنس کمپنۍ ده یا د بیمې چې کومه کمپنۍ ده د ټکر په وخت کې راځي ډایرکټ ستا د ټایر دا د ربړ ضخامت ګوري دا باید 1.6 ملي متره واوسیږي که د دې څخه کم واوسیږي دا ټایر چې دی د اعتبار وړ نه دی وایي د موټر د چلولو دپاره بله خبره دا ده چې دغلته دغه نښه چې ګورئ دا زما اوسني ټایرونه چې دي دا د جمې دپاره دي دا په اوړي دپاره د استعمال وړ نه دي دا ټایرونه باید زه بدل کړم که خدای ناخواسته ټکر وشلو زه ملامته یم ځکه زما بریکونه یا زما ټایر د اوړي دپاره جوړ نه اوس هوا ګرمه شوې ده دې کې زما غلطي ده بلې باید تاسو هوا چې کوئ چې دا ټایر آیا دا ټایر کې هوا شته دی که نشته دی او مهمه خبره په هوا کې دا ده چې څو نفره په دې موټر کې سفر کوئ که 15 نفر یو اندازه هوا ده دغلته ګوره تاسو چې راشئ دغلته د هوا اندازه ده ګوره دا چې ده د هوا اندازه ده که 3 نفره په دې موټر کې سفر کوي باید څومره هوا ولري که 15 نفره په دې موټر کې سفر کوي باید څومره هوا ولري او که یو انهنګا چې الماني کې ورته وایي یا شاته یو بل شی غوندې ځان سره تړې موټر پورې باید څومره هوا ولري ستا ټایرونه بله مهمه خبره دا ده د دې نه وروسته چې کله تاسو په اوټوبان کې یا په موټروی باندې یا په لوی لارو باندې شپه راځي په تاسو باندې که ستاسو ګروپونه کار ونه کړي دا په جرمني کې یا په اروپا کې یا د ترافیکو په قانون کې دا چې د جرم دی ځکه مخکې چې تا نه کوم سړی روان دی هغه شپه او هغه پوه نه شي چې زما شاته موټر را روان دی او هغه خپل لاین چې دی بدل کړي او په دې وخت کې ټکر وشي ته ملامت هغه کس ملامته نه دی ځکه ستا ګروپونه نه وو هغه کس پوه نه شولو دلته ډېر زاړه د شپې د خوا نه موټر چلی هغه کس پوه نه شولو چې د شاته زما موټر را روان دی یا نه دی را روان هغې لاین بدل کړلو تا سره ټکر وکړلو په دې برخه کې ته ملامت یې ګروپونه کوم چې دغلته نورمال ګروپونه دي سټنډرډ ګروپونه ښي ګروپ او چپ ګروپ باید دواړه روغ جوړ کار وکړي که یو ګروپ د دې دواړو نه د ښي او چپ نه یو ګروپ سوځېدلی اوسېږي او ته په یو ګروپ باندې د مزل شروع کړی دا چې دی جرم دی په ترافیکو په قانون باندې او دا چې دی تاسو اجازه نه لرئ بله خبره چې ده دا د شاته د ګروپونو دی کله چې موږ تاسو د شپې مزل کوو زموږ او ستاسو 2 ګروپونه دلته لګېدلي دي نورمال ډېر سلو حالت کې یعنې چې دا موټر په سړک کې موجود دی لګېدلی دی شپه ده نورمال ګروپونه یې دلته لګېدلي دي خو که موږ او تاسو لکه زه به تاسو دا موټر ولګوم تاسو پوه شئ چې نورمال ګروپونه مطلب څه شی دی دا 2 ګروپونه نورمال ګروپونه دي دا 2 ګروپونه باید د شپې لګېدلي واوسېږي که په دې دا ګروپونه هم سوځېدلي واوسېږي ستا نه چې شاته کوم موټر روان دی هغه تا نشي لیدلی په دې خاطر باندې دا 2 ګروپونه هم باید ستا د موټر نورمال کار وکړي د حرکت نه مخکې د لوی لارو د مزل نه مخکې باید ته دا 2 ګروپونه چې دی چک کړې ورسره د بریک کوم ګروپ چې دی کله چې ته بریک نیسې دغلته ګروپونه بلیږي د موټر زه تاسو ته ښیم زه تاسو ته بریک نیسم خوشحال خانه ته همدلته ودرېږه چې زه بریک ونیسم چې دا ګروپونه ولګېږي چې تاسو پوه شئ د بریک کوم ګروپونه نه مطلب دی ښکاري بله هو دغه 2 ګروپونه چې دي ګورئ
هغه ګروپونه چې د بریک په وخت کې لګیږي دا په موټروی کې په لویه لارو باندې د ښار په منځ کې ډېر زیات مهم دي چې کله تاسو بریک نیسئ چې ستاسو نه شاته کوم موټر روان دی چې هغه بریک ونیسي ځکه هغه پوه شي چې دغه موټر د سرعت خپل کمی که ته په 200 په 120 کې روان یې د کیلومتر په ساعت کې او ستا نه شاته په 120 کیلومترو کې روان یې په ساعت کې او ته یو دفعه راشي د 120 نه اتیاو ته او ستا دا ګروپ ونه لګیږي هغه پوه نه شي هغه په 120 کې روان دی ډایرکټ تا د شاخوا نه وخي په دې صورت کې ته یې والی خو ملامته ته یې ځکه هغې ته تا ګروپ ونه لګولو هغه پوه نه شولو چې دا ستا موټر چې دی په شا را روان دی یا سرعت یې کم شوی دی او هغې ته هېڅ اطلاع ونه رسېدله بل دغه دوه ګروپونه چې تاسو ګورئ کله چې تاسو موټر په ریورس کې اچوئ دغه دوه ګروپونه لګیږي شاته چې ستاسو کوم موټر را روان دی موټروان باید پوه شي چې دغه موټر چې دی د مخکې تللو په ځای باندې شاته ریورس را روان دی کله چې تاسو موټر پارک کوئ یا تاسو چې کله په ریورس باندې په کوم ځای کې ځئ باید ستاسو شاته موټر وپوهېږي چې دغه سړی چې دی په ریورس را روان دی نه غواړي مخکې رال شي دغه ګروپونه دا سپین ګروپونه چې تاسو ګورئ دا چې دی د ریورس ګروپونو دپاره دي خوشحال خانه ته هم دلته ودرېږه زه موټر په ریورس کې اچوم تر څو لیدونکي پوه شي چې کوم ریورس ګروپونو کې کوم ګروپونه لګېږي ولګېدل بیرته ګل شو او ګل شو دی ولګېدل بلې ولګېدل ریورس ګروپونو نه مې دغه دوه ګروپونه مطلب وو چې دا باید تاسو خامخا چک کوئ د تللو نه مخکې که پولیس ولیدلی چې ستاسو دا ګروپونه کار نه کوي په هماغه ساعت کې په تاسو ته یو خط درته درکوي چې د 2 هفتو په بدل کې یا د 1 هفتې په وخت کې تاسو دا خپل موټر چې دی ترمیم کوئ د ترمیم په صورت کې به دغه ورقه بیرته وړئ پولیس سټیشن ته پولیس به بیا راځي یا ګروپونه به کنټرولوي پس د هغې نه په دې ورقې باندې امضا کوي وایي چې موټر یې جوړ کړی دی ورقه د ځان سره ساتي تاسو د خلاف د قانون نه وباسي هغه سیستم کې چې تاسو رسولي یاستئ چې تاسو باید دا موټر جوړ کړئ هغې نه تاسو وباسي که جوړ هم نه کړلو او حادثه وشوله ټکر وشولو په دې برخه کې تاسو ملامت استئ او بل نفر نه دی ملامته ځکه غلطي ستاسو وه نو دا و د دې موټر د کنټرول په باره کې لږ معلومات هغې سره پخوا کې باید ستاسو دا د برف پاکون چې موږ تاسو ورته وایي یا شیشه چې پاکئ د دې نه مې مطلب دی باید دا هم کار وکړي ځکه په اروپا کې یا په هر ځای کې چې روانه سئ کله باران شروع شي چې ستاسو موټر شیشه پاکه کړي تاسو لاره په منظم شکل باندې وګورئ ډېرې زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو نه چې تر دې دم زما ملتیا وکړله هغه معلومات هم چې ولیدل ډېر زیات مهم دي کله چې تاسو پریکټس یا پریکټیکل امتحان ورکوئ ستاسو پروفر یا د ټوف د ادارې نه چې کوم سړی راځي یا کوم ترافیک چې راځي هغه تاسو نه دا ټولې پوښتنې کوي د هغې نه بعد تاته وایي چې دا موټر سړک ته د تللو دپاره آماده دی تاسو چې په دغې سوالونو باندې پوه نه شئ تاسو ته پروفر اجازه نه درکوي تاسو موټر وچلوئ دا داسې سوالونه دي چې پولیس هم درنه غواړي دا داسې سوالونه دي چې د امتحان په ورځ پروفر هم درنه غواړي او که تاسو خپل صحت او د بل چا صحت باره کې هم جدي یاستئ نو دغه کنټرول باید تاسو د خپل موټر وکړئ د دې نه مخکې چې تاسو موټر ته حرکت ورکوئ ډېرې زیاته مننه کوم که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ښه ویډیوګانو دپاره تر بلې داسې یو ویډیو چې زه رضا شاه یوسفزی ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ د خدای په امان څه وخت ویډیو شوه څه خبر